السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی چې په بلوچستان کوټه کې دماکه شوې دی. آیا دا دماکه چا وکړه او دا څنګه وشوه او دې کې څومره زخمیان دي؟ مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترنه حاصل. ملګرو، ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نښانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ او خوند ترنه اخلئ. ډېر افسوسناک دردناک خبر مخې ته راغلی دی چې په بلوچستان کوټه کې دماکه وشوه چې ډېر زیات ظلم وشو، زیاتی او په دې کې د اف سی په ګاډي باندې بم بلاست شو چې په هغې کې 4 کسان شهیدان شول او 8 کسان پکې زخمی شو او 2 پکې د عوامو کسان هم زخمیان شوي دي چې هغه هسپتال ته وړل او په هسپتال کې داخل دي. خو دا ویل کېږي چې د هغوی حالات ډېر زیات خراب دی او د خطرې په حالت کې دي. ملګرو، دا ویل کېږي چې د اف سی ګاډي سهار صبحي په یو میشن باندې روان و چې هغوی په یو لارې سره تېرېدو چې د هغې نه بعد هغوی یو پل سره تېرېدل. په هغې باندې چې هغه پل ګاډی څنګه کراس کړل نو هغوی باندې بم بلاست شو چې هغې کې د هغوی 2 ګاډي ولګېدل او په 2 ګاډو کې 4 کسان زخمیان شول او 4 کسان شهیدان شول او 8 کسان پکې ډېر زیات زخمیان شول چې په هغې کې د عوامو 2 کسان ډېر زیات زخمی شو. د زخمی کسان یې بیا هسپتال ته وړل. خو دا ویل کېږي چې کوم کسان زخمیان شوي وو د هغوی حالات ډېر زیات خراب وو او کوم کسان چې شهیدان شو هغه یې خپلو چې د کوم ځای سره تعلق لرونکي وو هماغه ځای ته یې وړو او خاورو ته یې وسپارلو. ملګرو، زموږ په ملک کې ډېر زیات ظلم زیاتی شروع دی. په هره ورځ باندې 1-2 کسان شهیدان کېږي او قتل کېږي او خاص کر کې زموږ پښتونخوا سیمه چې څومره هم ده په دې کې ډېر زیات ظلم زیاتی شروع ده. کله پکې خلک مري او کله پکې دماکې کېږي او کله پکې هر قسمه چې څنګه قسمه آفاتونه دي. نو تقریبا زموږ د پښتنو سره ډېر زیات ظلم او زیاتی شروع دی ځکه چې دا نور خلک زموږ پښتنو سره ډېر زیات ظلم کوي ځکه چې دماکه کېږي یا په پېښور کې کېږي او یا په بلوچستان کې کېږي چې د پښتونخوا څومره سیمې دي یا د پښتنو څومره سیمې دي په دو کې ډېر زیات ظلم او زیاتی شروع دی. ملګرو، تاسو ته چې څنګه پته ده چې څو ورځې مخکې په پېښور په کوچه رسالدار کې چې دماکه شوې وه چې د شیعهګانو والا یو جومات کې دماکه شوې وه د جمعې لمونځ په ټایم باندې. په هغې کې هم ډېر زیات نقصان شوی و چې کم از کم 50 کسان پکې شهیدان شوي وو او 20 کسان پکې ډېر زیات زخمی شوي وو. پهله ټایم کې خو دا خبر راغلی و چې 10 کسان پکې زخمی دي او 50 کسان پکې وفات شوي دي او 50 کسان زخمی دي. خو د هغې نه بعد بیا هسپتال کې چې کوم کسانو هغوی حالات هم ډېر زیات نازک او خطرناک و چې په هغې کې ماشومان هم وو. نو د هغې نه بعد هم بیا څه کسان پکې وفات شول او څه کسان اوس هم زخمی حالات کې په هسپتال کې پراته دي. ملګرو، د ورځ په ورځ باندې زموږ په ملک کې ډېر زیات ظلم زیاتی شروع ده. په ورځ باندې زموږ د خاص کر کې د پښتونخوا په سیمې چې څومره هم دي په دو کې دماکې کېږي او دې کې کسان ډېر زیات قتل کېږي او ډېر ظلم او زیاتی کېږي. ملګرو، زموږ د حکومت نه هم دا درخواست دی چې داسې قسمه ظلم او زیاتی مخنیوي دې وکړي چې آیا زموږ د پښتنو سره او خاص کر کې د پښتنو چې څومره سیمې دي بلوچستان شو، کوټه شو او پېښور شو زموږ سره ډېر زیات او زیاتی او ظلم کېږي. آیا دا زموږ سره ولې کېږي؟ آیا موږ د دې ملک باشنده نه یو که څنګه؟ ملګرو، په دې باندې زموږ د پولیس نه او د فوج نه او د حکومت نه هم دا درخواست دی چې زموږ سره دا دومره زیاتی او ظلم ولې کېږي؟ آیا موږ ته خپل حق ولې نشي راکول چې زموږ هره ورځ به زموږ وینه تلیږي په دې ملک سره په دې ملک باندې او ډېر بېدردۍ سره او ډېر افسوس سره زموږ کسان ځوانان او ماشومان قتل کېږي او زخمی کېږي. نو آیا موږ چا سره څه ظلم زیاتی کړی چې زموږ سره دومره غټ ظلم او زیاتی شروع دی چې زموږ کسان ورځ په ورځ باندې زموږ ځوانان شهیدان کېږي او قتل کېږي او زموږ ماشومان قتل کېږي او شهیدان کېږي او بې مور او پلاره کېږي؟ نو آیا دا دومره ظلم ولې کېږي؟ ملګرو، څو ورځې مخکې چې کومه پېښور کې دماکه شوې وه نو حکومت دا ظاهره کړې دی چې آیا چې دا دماکه چې چا کړې وه هغوی تعلق د افغانستان سره و. په هغې کې هغه 3 کسانو د یو کس چې کوم دماکه کړې وه د هغه عمر 20 کاله او سی سی ټي وي کیمرې کې د هغه والا فوټیج راغلی و چې د هغه تورې کپړې اچولې وي او په هغه حالت کې هغه مسجد ته داخل شول او نور 2 کسان به هغه ته لیاره ښیله او طریقه به یې ورته ښیله او هغه یو کس باندې چې کله جومات ته داخل شول د پولیس نه ټپک راواغشتل او هغې نه بعد چې کله جومات ته ننوتل فایرینګ وکړو. د هغې نه بعد
بیا هغه دماکه وکړه په جومات کې چې په هغې کې ډېر زیات کسان زخمیان شو. نو ملګرو زموږ د حکومت نه او د پولیس نه دا درخواست دی چې بس دی نور د پښتونخوا او پښتون څومره هم سیمې دي دو سره د دومره ظلم او زیاتی نه کېږي. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ.